السلام علیکم د خیس وینس قدرمن لیدونکي اوریدونکي نیکې هیلې احترامات مو ومنئ په دا هیله چې جوړ تیار خښول وای قدرمن نن مو شړشم ګل ډېر بیار پیدا کړی دی ډېره خلکو غوښتنه دا وه چې دی به یو څه غرنۍ سندره ویایي ډېر وخت مې په وکړنۍ ویلی داسې شی دی داسې چې یوره پښه ونسي وبه وایي چې چا خلته لکه هغه سړک کې څه وي شی میټر نه څنګ ته کېږي خو څه ووایي سړی چې ورکلس کې خوله سمه وایه څه دې ووایې داسې مې ووایه چې شړشم ګل ورور په خپله خوښه روغلی شی به درته ووایي خپله خوښه خو تو روغوښتم نو څه شي ته دې روغوښتم چېرته یې څه وکړم و سړی خلکو غوښتنه دا وه زه خو دزې پره د ناروغلی یم چې ځان چې غږم د نروې دا خو یونه خلک دن د مایندې داسې وایي چې وانې ما غرنۍ ویلې وای خو داسې یې که نیتونه زه تر دوه سپوږمۍ روغلی یم دینه موړ یم خو خلک مې داسې دي چې مینهول مې دي تو مینهول سته په خپل چوکاټ کې زه خو دې مینهول یم خو دا دې مینهول دی چې یوه کسه تیزر وکړي کوپری به سره موتی وي نه دا نه رټ سړی جانه نه یې وسړی لټکي سړی خوره برګېږه ما خو دې ته چې زړه مې سره ګړبېږي چې وترېږې وګړبېږې دولته به در مړ وم سړی مخکې داسې ووایي خو یې سترګې کوې ته ویایي که نه ویایي سندرې ورته وکړم یې ورته وبېږم مهرباني ارشاد دا سوای سوای غږ مې واورئ د سمندر چاپېخ مې کوړته پورته اوري په دنیا مروشي بېلتونه د سمندر چاپېخ مې کوړته پورته اوري مسافر تلي در جګه نشوه خدایم دې په غبرګې ورانه شاله کې مایا په دنیا مروشي بېلتونه خدایم دې په غبرګې ورانه شاله کې مایا مسافر ما وژني خاوندای بارون بو واورئ څوک به زوی نه ورکوي په دنیا مروشي بېلتونه بارون بو واورئ څوک به زوی نه ورکوي یاره ماشاءالله ماشاءالله رښتیا چې د خلکې چې په اووز میندې رښتیا چې یو څپکې شته خو زه خو مخ صفات یې ځکه نه کوم چې بیا یې رټه سړی پلی بیا کو بیا به زوم نه کس نه خلوص ماشاءالله رښتیا چې ښکلی اووز یې و قدرمنه دوستونه دا لټکي غوندې مریض دی تو څه د وته کوي چې دا مریضي لږ چې دا که پوته دو دغه یا ختم شي تر څو یې تو څه که خیر وي ساعت وس را تېر وي میږ تو څه وړه ساعت وس را تېر وي دا یو داسې سړی دی چې خو مخ صفات یې نه کومه رښتیا چې د خلک چې دا څومره مینه ورسره لري وړ یې دی قدرمنه دوستونه بیا چې داسې یوې بله غرنۍ سندره یوه خبره په زړه شوه چه شای دی چی شای میخیزه اخته کړپ کړپ ایوا لنډۍ ورته وایه کني بیا نه دې ته رسم حجرې ته ایوا هغه یوه لنډۍ دی یله سختې موته سورنې والا ده کیمه والا خوښې والا چې پر زړه شي وشه زه موړ شم ما که نه جویایم نه یوه نیمه لنډۍ چېرته ونه یي بله په د ټیک ټاک کې که خیر وي
دا ځنې ملګري ځنې رقم خلک دي داسې مې زړه وویر وکړي یوه لنډۍ تار ته وایه چې د خلک یې اوري که خیر وي نه خو موږ خو داسې لنډۍ دي وشړشم ګل اورېره چې ډېره په تکلیف یې لیکمه په کول کې یوه لنډۍ لیکو هماغه چا 15 کله مخته دي لیکلي دي ووایه یوه چا پسې دو ووایه یوه بله وایه بس دو نوره بس خو چې تو خوښه وي وایي چې جینکۍ د بوغده لري روغله جینکۍ د بوغدې لري روغله جینکۍ د بوغده لري روغله شینواري لونګینه وخت شینواري لونګینه واه دا خبرې دي کنه زړه مې اواز یوه به یې بله ووایه وایي چې په ګودر جنګ د ګاډۍ ورک شو په ګودر جنګ د ګاډۍ ورک شو په ګودر جنګ د ګاډۍ ورک شو نایست د برمه واله خالي پیتینه ای تیر کړو واه کسان د رښتیا د ګودر خوند لوړو دغه یوه بله وایه وشو تنزل دې پوره شي دا یوه به مسافر ته ووایه مسافر ته یې وایه کنه وایي چې مسافر شوی اسم څه خوره ته کسه چې مسافر شوی اسم څه خوره په کر د نه خوړل یک پرخ ډاک دی واه کنه د خپل سر وشي مدارا وکه وداره نه دا دمره تاثیر دنده کړه غلا شو اوس په تیا پر راشوا یوه بله یې که باز دو کنده رشانه وایم نه رایم خیزاده یوره غدس نه وخت لنډی نه ده چې مې وخت لاره ورک شه شلاشه ورک قدرمنه دای خو پېژانه خو سړی څه وکړي و سړی خپله جذبه شي کله څه شي بیا چې ته داسې بله غرانۍ توسه ته حاضرېږي هغه برم پلوی مهربانه خدای سپوري هر چېرته چې یې ښه وخت ولرئ